Bismillahirrahmanirrahim. Most welcome to ECT Pashto. خراغلاس ECT Pashto ته رازونن بلخیره رسمن د فوټوشاپ چې کوم کورس ده دا بلخیره سٹارټ کو او ډیر په بیسیک باندې ډیر په اساس باندې او ډیر په ایزی لانګویج باندې تاسو له بخلخیره مونږه شو کو او تاسو له مونږه شیر کو نو امید لرم چې تاسو دا کورس کمپلیټلی چې کوم دی فالو کړئ او ځان سره وګورئ چې تر څو هغه کسان چې شوق لري یعنی ډیزاینینګ سره او هغه کسان ضرورت لري چې ډیزاینینګ وکړي نو هغه لپاره یو بیسټ یا ګول اپورچونیټی ده دغه کمپلیټ کورس په پښتو لنګویج کې کولی شي ځان سره وګوري او زده کړه وکړي نو فوټوشاپ به تاسو څنګه خلی تاسو بازار کې هم اخیستی شي او کروم کې هم تاسو یا نیټ ولرئ تاسو به کروم کې راشئ کروم ته او کروم ته چې کله رالی دلته به تاسو لیکئ چې فوټوشاپ چې کله تاسو ولیکئ هغه نور څه تاسو سره څه کېږي تاسو سره به فوټوشاپ چې کله تاسو ولیکئ فوټوشاپ او فوټوشاپ فری ډاونلوډ ولیکئ فری ډاونلوډ نو تاسو سره به څه کېږي فری ډاونلوډ فوټوشاپ به تاسو سره راځي صحیح ده نو په دې طریقه تاسو کولی شئ فوټوشاپ نت نه هم ډاونلوډ کړئ خو بهترین دا کار دی چې تاسو څه به کوئ سیټ اپ به تاسو ښار نه تېروئ یا بل چا نه به تېروئ هغه نه وروسته تاسو کولی شئ هغه ځان سره خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ او کار څخه ولئ ګورئ دا فوټوشاپ فری ټرایل دی او تاسو په دې کلیک کوئ او دین به تاسو کوئ او هغه نه وروسته تاسو به څه کوئ تاسو به همدغه شانته مخکې ځئ او تاسو سره پروسیس کېږي تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ خو دې سره به وروسته ګورو را به شو څه به وکړو فوټوشاپ به تاسو لومړنی به څه کوئ اوپن کړئ نو چې کله تاسو فوټوشاپ فرست ټایم کې اوپن کړئ نو تاسو سره څه کېږي دا ساحه خلاصېږي طبعا دا ساحه به تاسو سره نه ښکارئ ځکه ما پروجیکټ کړي دي ما سره خلاص شوي دي تاسو سره بل ساحه خلاصېږي او یا که چیرې ته غواړې پکچر ډایرکټ راوړې نو ته به څه کوې ډرایګ اینډ ډراپینګ صحیح ده نو دا پکچر زه غواړم چې دلته راوړم نو ته به لنډ شان دا به کلیک نیسئ او دلته به څه کوې دلته به ډراپ کړې نو ګوره هماغه پروجیکټ څه شو تا سره راغله ده صحیح ده بله طریقه دا ده چې کله زه فوټوشاپ اټ فرست ټایم اوپن کړم نو فوټوشاپ تا سره څه کېږي اوپن کېږي نو د فوټوشاپ انټرفیس ځان ته جوړول دا لږ څه ټایم غواړي او ځان ته چې جوړئ مطلب هر چېرته چې تاسو کار کوئ هغه خپل لاس ته جوړول دا طبعا یو کار غواړي او تاسو به څه کوئ هغه به ځان ته تیاروئ صحیح ده چې تر څو هماغسې تاسو کمفورټیبل اوسئ صحیح ده نو ما سره به اوس اوپن شي نو ما سره راغی لومړنی به تاسو کوئ کریټ باندې به کلیک کوئ چې کله کریټ نیو باندې کلیک وکړله تا نه تپوس کوي مطلب دا به له خیره کوو صحیح ده چې کوم یو دا چې دی دا چې دا به له خیره ایچ ان ایوریثینګ کوو صحیح ده هېڅ هم نه پرېږدو خو دا تاسو اټ فرست ټایم کې چې کوم دی تاسو به څه کوئ تاسو به داسې وکئ چې چېرته راشئ تاسو به پرنټ ته به راځئ صحیح ده یعنې پرنټ ته چې کله رالی او زما څه پکار دی A4 A5 دا ورقونه تاسو اخیستی شئ دا به له خیره کوو صحیح ده انشاءالله ایچ ان ایوریثینګ دا به کوو خو تاسو به I4 باندې به کلیک کوئ او کریټ باندې به کلیک کړئ نو ګوره تاسو سره څه کړي I4 صفحه تاسو سره اوپن شو صحیح ده دین دا ګورئ دا موږ سره څه شو او زموږ سره I4 صفحه راغله او دا ورک فیس دی زموږ د فوټوشاپ نو ګورئ دا موږ سره څه دي دا موږ سره ټولز دي صحیح ده دا تاسو سره موږ په انګلیش کې دي ته ټولز ویلی شو دا چې کوم دی موږ سره آپشنز دي صحیح ده آپشنز ګورئ که چیرې زه په دې کلیک کوم نو د دې ریلیټډ چې کوم دي ټولز هغه خلاصېږي که چیرې زه په دې کلیک کوم نو د دې ریلیټډ چې کوم ټولز دي هغه خلاصېږي نو دغه شانته موږ سره هر یو ټولز ځان سره مختلف شیان لري یعنې مختلف آپشنز لري تاسو کولی شئ هغه څخه استفاده وکړئ نه دا آپشنز دي صحیح ده او دغه چې موږ سره کوم دي دا مینو دي صحیح ده مینو بار چې کوم دی موږ سره دی تاسو که چیرې غواړئ خپل اټ فرست ټایم چې کله تاسو فوټوشاپ اوپن کړئ نو طبعا تاسو سره مختلف ساحې خلاصېږي نو ته یو څیز چې ځان ته جوړئ نو ته به څه کوې ته به هغه به ځان سره سیټ کوئ فرض مثال زه به راشم دا به ټول آف کړم دلته راشم د دې نه چیک آن کړم آف کړم او دلته راشم چې کله رالم دلته به لاندې راشم ډاون به راشم او ډاون چې کله رالم آپشن زما هم آف پکار دی صحیح ده وینډوز ته راځم دا هم فرض مثال دا زموږ پکار دی ګورئ چې کله هم تاسو یو چیرته کار کوئ هغه خپل لاسه جوړول دا یو مهم ضروري چیز ده صحیح ده لکه فرض مثال ستا څه پکار دی زما یو ټولز پکار دی نو ټولز به ته راشئ دلته به څه وکړئ ټولز به چیک به آن کړئ نو ګوره تا سره ټولز راغله دغه ټولز ته چې کوم ځای کې ترتیبول غواړې هغه ته کولی شي فرض مثال دلته ما سره پروت دی ته هر چېرته ټول هر چېرته وړلی شي هر چېرته راوړلی شي هر چېرته ستا زړی که دلته یې زړی که دلته زړی نو ته کولی شي فرض مثال زما همدلته پکار دی نو چې کله آبي خط راغی نو پوه شه چې دلته نه خلي صحیح ده بل دا موږ سره د دې ترتیب شو
هغه نور څه موږ سره موږ سره څه پکار دی آپشن پکار دی. نو تاسو آپشن هم آن کړئ. مخکې مې درته یادوري کړل چې هر یو ټول ځان سره آپشن لري. که چیرې زه په دې کلیک کوم نو د دې آپشن د دې ټولز ریلیټډ آپشن خلاصیږي. که چیرې زه په دې کلیک کوم نو د دې ریلیټډ مطلب آپشنز خلاصیږي. نو هر یو ټول ځان ته څه لري آپشنز لري. دین زما څه پکار دی تاسو که چیرې رنګونه ستاسو پکاري په فوټوشاپ کې تاسو سویچ باندې کلیک کړئ. نو سویچ کوم دی کلر ته وایي سیده. خو په دې کې زما د ټول نه دی په وینډوز پکار زما سویچ پکار دی. نو ګوره تاسو سره سویچ راغی سیده. بل زما لیر پکار دی. نو زه وینډوز باندې کلیک کوم او زما لیر پکار دی. تاسو څه کوئ لیر به په انګلیش کې لټوئ او هغه نه څه کوئ چیک آن کړئ. ګورئ موږ سره لیر راغی. دوه دواړه سره یو ځای کول غواړم نو زه به څه کوم دا به دې ځینې راولم او داسې به څه کوم ونښلم. ګورئ دواړه سره څه شو یو ځای شو او دواړه دې خونج کې یو ځای کړه. نو ګورئ موږ سره دا ترتیب کې برابر شو صحیح ده. نو دا ما سره لیر شو دا موږ سره سویچ شو یعنی رنګونه شو. دلته مختلف آر جی بي کلر ته کولی شي سیم ویکې کلر همدغسې ګریسکل پیسټل داسې مختلف کلر بیا موږ له خیره ایچ ان ایوریثینګ کوو صحیح ده. بل که چیرې ستا ایډیټ کې کار پکار یعنی که چیرې ته ایډیټ کې کار کوي نو ته به په دې کلیک کوې صحیح ده. که چیرې ته ایمیج سره کار لري ته به په دې کلیک کوې. لییر سره پکار دی لییرز باندې به کلیک کوې. ټیپ نو مطلب دا دی چې هر یو سیز ځان سره ریلیټډ کار کوي صحیح ده. نو دا یو سیټ اپ تاسو سره جوړ کو. فرض مثال یو ځل ته کلوز کې دا فوټوشاپ نو چې کله اوپن کې نو هغه تاسو سره دا نه خلاصیږي صحیح ده. هغه به بل شکل کې خلاصیږي. نو ته چې دا ځان سره سیف کې دا ورک سپیس یعنی مطلب دا ساحه ځان سره سیف کې ځکه تا ډیزاین وکړو تا خپل ځان ته تیار کړله. نو دې لپاره به ته څه کوې دې لپاره به ته راشي وینډوز ته به راشي او وینډوز نوټ څه به کوې بس لاړ شي او څه به وکړي ورک سپیس باندې به کلیک کړي. نو چې کله ورک سپیس باندې کلیک کړي نو موږ سره آلریډي د ای بي سی په نامه ده صحیح ده. څه په نامه ده ای بي سی. نو کولی شي ته څه وکړې ته ځان سره څه وکړې نیو ورک سپیس مالي او نوم ورته ورکړې فرض مثال مې ورک سپیس په نامه یا لیکم چې مې یا فرض مثال مې په نامه اوکې دی. نو سیو کا. نو چې کله ته راشي وینډوز ته راشي او ورک سپیس ته راشي نو ګوره د مې په نامه دا سیټ اپ تا جوړ کړی. که چیرې ستا 3D سره پکاري 3D سټایلونه جوړوي نو ګوره 3D تا سره راغلی دا د دې 3D سټایلونه دي. که چیرې ته راځي فرض مثال ستا څه پکار دی ستا ګرافیک ان ویب ډیزاین پکار دی. ګوره دا ګرافیک ان ویب ډیزاین دی اوکې دی. نو چې کله وینډوز ته راځم زه فرض مثال ستا پینټینګ پکار دی فوټوګرافینګ مطلب څه پکار هغه ته ځینې کولی شي. خو که چیرې بیرته خپل هماغه اصلي سیټ اپ ته ځي نو ته به مې په نامه کلیک کړې. ګوره ستا اصلي سیټ اپ راغله اوکې. سو که چیرې زه راشم وینډوز ته راشم زما کریکټر پکار دی یعنی زه غواړم چې د ټیکس هغه راوالم نو زه به کریکټر باندې کلیک کوم نو موږ سره نوې وینډوز راغله دلته دا ګورئ دا موږ سره راغله ده. اوس که چیرې زه دا ډیلیټولی شم دې ځای نه هم کولی شم او که چیرې بیرته خپله هغه اصلي ساحې ته ځم فرض مثال ما دا هم راوړله دا مې راوړله ګوره دا هم راغی. اوس که چیرې زه دا ټول مطلب ترتیبول غواړم یا د بیرته خپل اصلي هغه خپل ساحه غواړم نو زه به څه کوم ریسیټ مې باندې کلیک کوم. چې کله ریسیټ مې باندې کلیک کوم نو موږ سره څه شو صحیح شو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل ورک سپیس جوړ کړئ مې کې او ترتیب برابر کړئ. او تاسو په دې کلاس کې فوټوشاپ انسټالیشن ومنه کړله خو انسټالیشن خو ډېر ایزي ده او فوټوشاپ موږ اوپن کړله چې څنګه موږ اوپن کولی شو او ورک سپیس باندې موږ خبرې وکړلې. سبا له خیره رسما د ټول څخه سټارټ اخلو چې څنګه ټول څخه استفاده کوو او انشاءالله تاسو په دې کلاس کې چې کوم دی په دې کورس کې چې کوم دی تاسو به دې توان پیدا کوئ چې څنګه تاسو یو ښایسته شانته ډیزاینر به اوسئ یا تاسو څنګه کولی شئ ښایسته ډیزاین وکړئ. نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېږه چې تر څو دا ویډیوګانې تاسو ته لومړی ورسیږي. د خدای په امان.